وروسته څه چل کوو؟ وروسته نه بل امتحان لري. دا مونږ نه کړي څه دي. ما خو ځان له 3 لک روپۍ جمع کړي وي او په هغې نه له آیفون موبایل اله. دا زه له خپل جیبه روپۍ در کوم، خو دې بټوې نه روپۍ روانېلې، بیا په امانت کې خیانت راځي. او دا زما دی. یاره مهربانه زما په زړه باندې دا ډېر یو غټ خواهش دی چې زه د خپل مال حال جایداد هر څه سره داسې یو بچي له ورکړم چې هغه ذمهوار وي او ایماندار وي. نو یاره کوم یو بچي له ورکړم یاره؟ دا څو زامن دي خو چې کوم یو پکې ایماندار وي چې هغه دې ورکړه که نه؟ نه نو ما ته به دا څنګه پته لګي چې کوم یو زما زوی پکې ایماندار دی او کوم یو پکې ګنکپ دی؟ دا به ما ته څنګه پته لګي یاره؟ دوی نه امتحان لرو. زه به څنګه امتحان ولم چې کوم یو پکې ایماندار دی او کوم بې ایمانه؟ زه خو څه پوه نه شوم. داسې مشوره در کوم که نه چې د ایماندار د ګنکپ پته به تا ته ولګي. د غوږ نه راځي واغتو. دا خبره دې ټیک وکړه. ها صحیح ده. ځه ملګري دا روپۍ ستا دي؟ ها او زما نه مرځي که نه؟ مال کې لږې روپۍ راکړه زه وږې شوی یم. نه پیسې کوم دي؟ څنګه زما نه ځان لري کار کتل دی سړیا، خو والدین رسم په دې کوڅه کې بیا ونه رسم غواړي. نه سختي باندې زما کړي زما نه ځان لري کار کتل دی. ملګري دا موبایل ستا نه ورته وشو؟ آیفون موبایل او دا زما دی. ملګري روټۍ مې نه ده خوړلې، لږې روپۍ راکړه چې روټۍ پرې وخورم. روپۍ موبایل نشته، سیده دا لار واله سپک ځه. ملګري دا بټوه ستا نه ورته وشوه؟ دا بټوه واله دا خو زما نه ده، خو ځان سره کېده وه. مالک پرې راشي هغه له بیا ورکړي، خو څو روپۍ دې وانهلې همدې کې امانت کې بیا خیانت راځي. ملګري لږې روپۍ راکړه، روټۍ مې نه ده خوړلې، وږې یم. صحیح ده. زه له خپل جیبه روپۍ در کوم، خو دې بټوې نه روپۍ روانهلې، بیا په امانت کې خیانت راځي. نو دا واله په دې به یې ځان له ډوډۍ وخوره. وروسته څه چل کوو؟ وروسته نه بل امتحان لري. او نور امتحان یې اوس اخلو که نه؟ کسان خو یې خبر کړلي که نه؟ صحیح ده. راځه چې ځو. راځه یاره جي خیر و؟ موږ د بینک نه په دې سلسله کې راغلي یو چې ستاسو پلار د بینک نه پیسې قرض کړي دي او دا کاروبار دپاره یې قرض کړي دي او په هغې کې هغه ناکامه شوی دی. په هغې کې هم اوس 10 لک روپۍ پاتې شوي دي. ستاسو پور او اجرا هر شی سرکاري شوی دی. اوس تاسو دا روپۍ راکوئ نو ښه، او که نه راکوئ نو ستاسو پلار به جیل ته ځي. نه زموږ پلار جیل ته مه لېږئ، دا زموږ د عزت سوال دی. نیم یې غوښې روپۍ به زه درکړم او نیم یې دا دواړه درکړم. نو د پلار مونږ نه کړي څه دي؟ ما خو ځان له 3 لک روپۍ جمع کړي وي او په هغې نه له آیفون موبایل الم. او که ستا نه خیال وي چې دوی به پیسې ورکړي نو ولې ما سره پیسې شته نه ورکوم. زموږ مشر ورور یې ستا پلار لازمي دی که نه آیفون دی لازمي دی؟ دا زموږ د عزت سوال دی. عمرانه ته پکې څه وایې؟ یاره واصفه زما سره خو 4 لک روپۍ دي او په دې ځان نه یو 2 تورې کالۍ اخلم او د پلار مونږ له کړي څه دي؟ نو تاسو دې خدای پوه کړي. خو یاره جي نیمې روپۍ به له اوس درکړم او بیا به په کشتونو کې په میاشتې روپۍ درکوم، خو زموږ پلار جیل ته به ونه ځي. ټیک ده چې ته تیار یې. هلکه دا کاغذونه راکړه چې دستخط یې ترې نه والم. جي دا کاغذونه والې. دې خوا راشته، دې خوا راشته، دستخط وکړه. یاره جي دا خو د لون کاغذونه نه دي، دا خو د جیداد کاغذونه دي او زما په نوم کېږي.
څنګه جایداد ستا په نوم کېږي؟ د پلار خو زمونږ هم و. واه 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 ها لکه دا حساب کتاب دی او بالکل زه د خپل ټول جایداد چې دی د خپل کاروبار د هر څه سره چې دا زه واسط ته حواله کوم ځکه چې هغه ایماندار سړی دی او تاسو دواړه بې ایمانه یې نه په تاسو کې غیرت شته نه پکې پښتو شته اوس ته نن نه پس چې د دې جایداد هر څه سره چې دی د دې مالک په واسط وي او دې چلو کې دا ما ستاسو امتحان اخیسته چې تاسو ایماندار یې او که بې ایمانه یې ښه لکه لکه د آیفون موبایل او د پیسې راوځه ښه به ګرځي داجي دا پیسې والا موږ غلطي شوې ده موږ ما نه زما په کاته کې ما پیدا نشته دا لار واخله او سیده ځه شابه سیده ځه تاسو د کور کې نه پاتې کېدو لای شان نه ځه